په دې میاشت کې بیا زموږ په ملکونو کې خو چې بدعت نه وي شوی او موږ په دین کې ټانکې د ځان نه وي لګولي په موږ وخت پاس کېږي نه پاس کېږي. الله رب العزت دا وحی را لېږلې ده په دې مبارکو ښارونو کې په مکه او مدینه کې او د هغې خوا او شا کې، او د دې زیرې چې موږ ته دا دین را رسېدلی نو په دې دومره غټه لار هغې کې بعضو ته هغه دین بلکې ډېرو ته هغه دین رسېدلی دی چې په دې لار کې د هغې سره ډېر څه ملګري کړی شوي دي د ځان نه، هغه په دین کې نشتي، نو موږ ته هغه هم دین ښکاري. او سبحان الله که تاسو خیال کړی که نه دا یو ډېره اهمه نقطه درته ذکر کوو، دا بدعت نه دی په دین کې نوی کار، دې ته د بېدینه سړی هم سم خوشحالی سم ورته خوشحالي ولې د دې نه تاسو دا معلومولی شئ چې دا شیطاني کار دی، ځکه که دا رحماني وی د الله د طرف نه وی نو دی خو نوره دینداري نه کوي. لکه زه پهله مثال درکم، وی رسول الله وسلم چې به کومه ورځ پیدا شوی دی په هغه ورځ به اختر لمانځي او جماعت کې به کښېنې او الله الله به کوي او قصې به اوري د سیرت او قصې به بیانې او غاربې به راکاږي او څه به کوي. صحیح ده. اوس یو سړی دی چې پوره کال لمونځ اودس نه کوي، پوره کال لمونځ اودس نه کوي، نه روجې نیسي، نه هغه څه ذکر او اذکار کوي، خو په دې ورځ چې دې ته کوم خوشحالي او ښه په اهتمام سره جومات ته وختي راغلی، ټوپۍ ورته هم په سر کړي. اوس عجیبه ده چې دې فرضي لمونځ نه کوي، فرضي لمونځ هغه چې پرېږدي ته کافر کېږي، چې بلکل څوک لمونځ نه کوي کافر کېږي، هغه ده پرېښودی دی. دلته ولې دی دومره خوشحاله خوشحاله یې؟ نښه د دې ده چې دا شیطاني عمل دی، نو شیطان ورته ښایسته کړی دی. د دې رجب د میاشتې مبارک کې ډېر کمزوري او منګړت روایت بیانېږي چې دې کې دا کول او دې کې دا کول، په پلانې میاشت کې پکې لمونځونه کول، په پلانې شپه کې. نو ته به هغه سړی ویني چې فرض لمونځ نه کوي، فرض لمونځ هغه به هم په دغه شپه ولاړي او لمونځ به کوي. لکه ولې؟ وایي دا د رجب میاشت ده زبرګه، او په دې شپه چې څوک لمونځ وکړي نو لکه ده چې زر کاله د الله عبادت کړی، ښه یا سل کاله د الله عبادت کړی. صحیح شو. او د دې فرضو سره به څه کوو؟ ته جنت ته ځې څنګه او ته فرض لمونځ نه کوې؟ ته جنت ته څنګه ځې او ستا عقیده خرابه ده؟ ته جنت ته څنګه ځې او ته روجې هم نه نیسې فرضي؟ ولې دې کارونو ته دا خلک ګرم ګرم کېږي؟ ځکه چې هلته شیطان ورته ښایسته کړی دی. په دې نقطه ورسېدئ که نه؟ او دا به ستاسو تجربه هم شوي، تاسو به لیدلي. دا کسان نه دا بېلمازه، دوی دې بدعاتو ته ډېر سخت خوشحاله، سخت ورته خوشحاله او دغې ورځې له ټوپۍ هم را پیدا کړي، اکثر د پنسې هم د ګیټو نه به را کړي په دغه ورځ. ښه دغه دا ورځ چې راشي د محرمه 10 محرم، نو ده به ځان داسې دینداره کړی په دغه ورځ. نو سړی وایي چې په هغه ورځ خو روژه شتي چې موسی علیه السلام الله نجات ورکړی. د موسی علیه السلام قصه بدله ده، په هغه نه دی. په دغه ورځ حسین رضا شهید شوی، په دغه ورځ به تورې جامې اغوندي، په دې میاشت کې به نکاحونه نه کول او په د ځان نه خبرې جوړې شي، دې ته به ډېرې سخت کوي. ښه په دې میاشت کې به نکاح نه کوې، دا بېدینه به راته هم لګي، تا ته به دقه وایي. او زینا او فحاشي او غلطې ویډیوګانې کته او دې مبارکې څه، نو دې کې دته دې څه نه وایي. خو چې کله مسله د بدعت راشي، د ځان نه په دین کې خبره جوړه شي چې په دې میاشت کې به نکاح نه کوې، نه په دې میاشت کې نکاح نه ده پکار. چونکې اوس مخکې خبره واورئ، چونکې د پیغمبر موسی په دې میاشت کې شهید شوی،
نو د پیغمبر نوسی پکې شهید شوی دی ته پکې فحاشیانې کوې او هغه دې د حلال نکاح نه بند کړی دا بل سړی حلال نکاح مه کوه ځکه چې د پیغمبر نوسی شهید شوی دی او ته چې د فحاشیانې کوې د دې سره به څه کوو نو دا ګوره تاسو ته ما ډېره اهمه نقطه نن بیان کړه چې په دې بدعاتو خرافاتو کې به تاسو اکثر بېلمازه خلک کینئ او هغه خلک به ویني چې عقیدې به یې ګډې وړي بل یو خبره ته ذکر کړم د موت ذهن الله بوتو دا بېدینه خلک نه دوی داسې شارټ کټ لاره خوښوي خیال هم دی که نه نو چې اوس یو مولوي صاحب لګیا دی بیان کوي د ځان نه دروغ بیانوي دې باره کې ډېر حدیثونه د ځان نه جوړ کړي د رجب په 20مه شپه بعض فضیلت د نیمې شپې بیانوي د نیمې میاشتې دا کوم شپه چې ده چې چا په دې شپه باندې مونځونه وکړو دله به الله جنت ورکوي او لکه ده چې 100 کاله د الله عبادت وکړو او دې څوک وایي 2 رکاته مونځ دی څوک وایي 12 رکاته مونځ دی څوک وایي 6 رکاته مونځ دی اب ته خوشحالېږي نه ولې خوشحالېږي شارټ کټ دی کیسه لاړه ټوله ختمه شوه هلته هغه بل خو وي د ورځې به 5 مونځونه کې روجې به نیسي عقیده به داسې ساتي داسې به کوې دغه به کوې بیا به جنت ته لاړ شي جانانو او دلته خو زموږ دا الله دې ولا جنتونه ورکړي بالکل مختصرې بوتلو مونږه مولوي صاحب موږ مختصر بوتلو نو ځکه دا قسمه خلک دا به ته په دې بدعاتو خرافاتو کې ډېر هغه دغه چې کېږي هغه منځونه چې راګرځي قضا عمري هغې ته څنګه دا خلک خوشحالي دا بېلمازه ورته ډېر زیات خوشحالي ولې ورته خوشحالي په یو مونځ سره د ټول کال مونځونه راوګرځي دی ورته خوشحاله نه ډسکاونټ دی ته وایي د هغه ډسکاونټ چې مولیانو د خپل طرف نه ورکړی بعضو مولیانو د ځان نه جوړ کړی بس دا مونځ راوګرځوه د پلانې جمعه باندې دا مونځ وکړه لکه تا چې ټول مونځونه راوګرځول او ته خوشحاله هغه ته پروت دی ډډه لګولې او سله بیا ځان ستړی کوي سړی چې راځي 5 مونځونه کوي او هغې له ټیم ورکوي او کاروبار خرابوي او بچي پرېږدي او ملګري پرېږدي او خپله دنیا پرېږدي راځي جومات کې ولاړ خو دغه یو مونځ کوه کیسه ټوله ختمه شو نو شیطان د عمل ښایسته کړی دی ځکه د دې پرېښوده ګراني ها دا خبره یاده کوي ګوره د رجب په میاشت کې د خاص روجو نیو څه فضیلت د رسول صلی الله علیه وسلم نه نه ثابت په صحیح حدیث کې په صحیح حدیث کې نه د صحابه کرامو نه ښه نو اوس به سره څه کوو روجې نیول بالکل نشته ما دا نه دي ویلي چې روجې نیول نشته په مسله ځان پوه کړي خو چې یو سړی روجې نیسي چې ولې نیسي میاشت رجب ده او دې کې چې څوک روجې نیسي الله ولا خاص اجر ورکوي نو په دې مسله رد کوو چې دا غلطه ده یو سړي عادت ته میاشت کې 3 ورځې روجې نیسي په دې میاشت کې نیسي یو سړی چې کله ورته موقع میلاو شي نفلي روجې نیسي په دې میاشت کې هم لګیا دی نیسي یو سړی د هفتې نه 2 ورځې روجې نیسي په دې میاشت کې هم نیسي چا ته ونه کړی خو نه دی خو چې موږ داسې ووایو چې د 15مې دا روژه د 20مې دا روژه دا چې څوک ونیسي هغه ته دا ثواب میلاویږي دا میلاویږي دغه میلاوي موږ به دلته بیا رانیسو چې موږ ته په دې باندې دلیل ښیي ها بلکې د عمر رضی الله عنه په صحیح روایت کې دا ثابت دي چې عمر رضی الله عنه یو پیر څه کسان ولیدو هغوی د رجب په دې میاشت کې به روجې نیوي داسې روجې به یې نیوي چې بس
تقریبا جو ټوله میاشت به یې روژه کوله. نو عمر رضی الله عنه وله دا لاسونه یې وپردي ووهل او په زور یې پې دغه لاسونه په خوراک کې کېښودو چې خوراک شروع کړي. وی خورئ دا کم کارونه چې تاسو شروع کړي دا خو به جاهلیت والا وکول. عمر رضی الله عنه به دې نه منع کوله. نو مطلب دا شو که څوک روجې نیسي په دغه نیت چې الله ماله اجر راکوي، زه عام نورو میاشتو کې هم زما دغه طریقه ده، نو صحیح د خپل کار جاري ساته، تا څوک نه منع کوي، خو په دې نیت نه چې دا د رجب میاشت ده. ما تاسو ته په اوله کې یو قانون بیان کو، بنیاد مې راته کېښودو، یو میاشتې له فضیلت ورکول، یو عبادت له په یو خاص وخت کې فضیلت ورکول دا کار د الله دی. نو چې نه الله موږ ته ویلي دي، نه رسول صلی الله علیه وسلم په صحیح حدیثونو کې ویلي دي، نه د صحابه کرامو نه نقل دي، د کوم ځای نه بیا دا فضیلت راغی؟ په کمزورو روایاتو، په منګړتو روایاتو خو فضیلت نه ثابتېږي. ښه، بله مسله، په دې میاشت کې یو بل بدعت، د روجې مسله خو واضح شوه که نه؟ د روجې مسله هغه واضح شو. یو بل بدعت په دې میاشت کې کېږي او هغې ته ویلی کېږي صلات الرغائب. دا یو مونځ دی، وی دا مونځ به کې او د دې خاص فضیلت دی، د دې خاص مقام دی، خاص اجر دی، په دې میاشت کې دی کې. دا زموږ په دې ملکونو کې ډېر په زور و شور سره دا خبره بیانېږي او د دې په باره کې حدیثونه او هغې ته ویل کېږي صلات الرغائب. صلات الرغائب ورته وایي او دا مونځ کېږي 12 رکعته، او څوک یې کم کوي، څوک یې زیات کوي، څوک یې 4 رکعته، څوک یې 2 رکعته، ځکه د دې یو مونځ دی الصلاة الاثنا عشریه، دې ته دا هم ویلی کېږي. ښه دا به کله کې وی دا د دې زبرګې میاشتې اولنۍ جمعه کومه راځي، لکه اولنۍ جمعه اوس په دې میاشت کې کومه وه ده، دا روانه چې ده 2 ورځې بعد، د دې په شپه باندې به دا مونځ کوي. دا مونځ به بیا د ماښام یا د ماسخوتن په منځ کې به کې یا به د ماسخوتن نه بعد کې. ښه د هغې دپاره بیا هغوی زه اوس هغه تفصیل نه ځم، وخت به رانه ډېر ولګي. د هغې دپاره بیا هغوی خاص مخصوص صفات بیان کړي، داسې به یې کوې، داسې به یې کوې، دا رکعتونه به وې، دا رکعتونه به کوې، دا صورتونه به پکې وې، دومره به پکې وې، او دا دعاګانې به پکې غواړي. دا ټول بدعت او خرافات دي، په دې هېڅ دلیل نشته. دا به نه کوې نه د جمع سره نه یوازې، او په دې باره کې چې کوم روایت راغلي دي علما وایي هو کذب موضوع، هغه ټول منګړت روایت دي باتفاق العلما، د علماو په اتفاق دي. ښه، د معراج په شپه باندې مونځ کول یو لوی بدعت په دې میاشت کې هغه دا دی، وی د دې میاشتې د 20مه چې ده 20مه که به تاسو اورېدلي هم په دغه شپه باندې چې دی رسول صلی الله علیه وسلم چېرته تللی و؟ اسمانونو ته ختلی و. وی د دې رجب میاشتې د 20مه چې ده په دې کې رسول صلی الله علیه وسلم چې دی الله رب العزت هغه له دغه انعام ورکړی چې هغه تللی و اسمانونو ته. ښه، اولنی خبره به د دې خلکو سره داسې کوي، اولنی خبره د دې نه مخکې چې موږ د بدعاتو له راشو، وایي اول به دا سندن ثابتو چې دغه 20مه د دې تاریخ دی. نو په دې کې خو لوی اختلاف دی د علماو، څوک وایي د اسراء و معراج
په پلاني میاشت کې دا واقع راغلې ده، څوک وایي په پلاني میاشت کې راغلې ده، څوک وایي په پلاني شپه کې ده، څوک وایي په پلاني کې ده. نور خو په دې کې اختلاف دی. نو ته څنګه یقیني وې چې د رجب 20مه ته د چا ویلي دي چې د رجب 20مه ده؟ اول خو به دا مسله ثابتې که لکه اول انسان یو څه بنیاد خو کیږي که نه، د هغې نه بعد خبره کوي. نو تا بنیاد نه دی ایښودی. بنیاد دا دی چې اول به ته ماته په سند سره ثابته کړي چې د دې میاشتې 20مه چې ده دا د اسراء او د معراج شپه ده. اول به دا ثابت دی. نو دا زه تا ته وایم چې د قیامته پورې څوک نشي ثابتولی. دې کې به زما د سیرت درسونه واورئ او د اسراء او د معراج د واقعیت چې مو بیانوله د هغې په اوله کې ما هغه اختلاف د علماو ذکر کړی چې دې کې د علماو ډېر سخت اختلاف دی چې دا واقعه په کومه میاشت کې راغلې ده او بیا چې هغوی میاشتې ذکر کړي دي نو په دې میاشت کې په کومه شپه دا واقعه دا پیښه راغلې ده. دویمه موږ به بالفرض دا خبره ومنو. څه وخته پورې موږ دا خبره ومنله چې او دا صحیح ده چې د 20مه چې ده دا د اسراء او د معراج هغه شپه وه او په دې کې دا واقعه راغلې ده. نو ثابته شوه. زه موږ ومنله چې او رسول صلی الله علیه وسلم چې الله رب العزت بوله د اسمانونو ته نو هغه دغه د رجب میاشت وه او د رجب د میاشتې 20مه وه. یا د 20مې شپه وه، داسې به وه د 20مې شپه وه. صحیح ده. زه نو بس زیات نه زیات موږ ته یو تاریخي خبره معلومه شوه. زیات نه زیات موږ ته تاریخ د یو واقعې معلوم شو، خو په دې شپه باندې بیا خاص عبادات کول تا ته چا دا خبره کړې ده؟ نو ځکه وایي دا بدعتیان وایي د دې میاشتې د 20مه چې کومه شپه ده دا به ټوله روڼې په دې کې به وده کېږي نه او د دې شپې د تهجدو ځان له فضیلت دی او په دې کې به چې کوم مونځ ته کې په هغې باندې تعالی الله خاص اجر درکوي. په دې شپه به دا کې، په دې به صدقې ورکوي، په دې به دا کې، دغه به کوي، داسې به کوي. دا ټول بې دلیله خبرې، ټولې بې دلیله خبرې دي. بیا درته وایم که څوک ماته دا ووایي چې د الله بنده یو سړی که په دغه شپه یو 4 رکعاته تهجد کوي ته یې ولې منع کوي؟ یو سړی که یو 2 دعاګانې د الله نه خاص غواړي په دغه شپه ته یې ولې منع کوي؟ یو سړی که روجې نیسي په دغه ورځ نو ته یې ولې منع کوي؟ خو الله ته نږدې کېږي. ګوره زموږ کار هغه دا نه چې تا د روجو نه او د عباداتو نه منع کوم، خو ته چې دا کومه روجې نیسي او کوم عبادات کې دا د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه نه ده. او بیا خبره د امام سعید بن المسیب رحمه الله هغه تاسو ته ما ذکر کړی و، هغه د سهار مانځه نه بعد جومات کې ناست او یو کس راغی د مانځه نه بعد یې نفلونه کول. هغه ورته دا نشتي، دا مه کوه. نو هغه کس ورته ډېره عجیبه خبره وکړې وه، ها لکه الله به ما جهنم ته د مانځه د لاسه بوځي. الله به ما د قیامت په ورځ رانیسي وي به چې تا مونځونه کړي. څه ناشنا خبره یې ورته وکړه. دا اوس څه خبره ده؟ خو هغه ولم سم جواب ورکړو. وی نه، الله تا په مانځه نه رانیسي، الله به دې په دې رانیسي چې تا چې دا کوم مونځ کړی دا طریقه د پیغمبر نه وه، په دې به دې رانیسي. خبره دا نه چې ما پسې راشي چې هغوی روجې نیسي او دغه کوي او پرېږد. نه، خبره د روجې او د تهجد او دې نه ده، خبره د پیغمبر د طریقې ده. دا طریقه د پیغمبر وه نه وه، چې نه وه نو بیا موږ تا ته وایو چې نشته. او ته تهجد نور کله ولې نه کوې؟ سوال دا نه دی؟ ته نور کله ولې تهجد نه کوې؟ ټول کال ته تهجد نه کوې، تر دې چې په روژه کې هم نه کوې.
او دې رجب دې میاشتې ته پروت وي بیا د دې ویشتمې ته یا د منځ چې کومه شپه د هغې ته پروت وي خو سیچل دی که نه ستاسو عقیده ده که نه ځکه موږ تا ته وایو دا چې کومه ستا عقیده جوړه شوې ده په دې څه دلیل نشته ها یو سړی صرف په دغه شپه صدقې ورکوي ولې دغه شان په دغه شپه صرف د دوی دیني درس یو بیاني ما ته به یو سړی وایي چې بیان خو تم کې بیان خو تم کې تاسو هم راجمع کېږئ نو که موږ په د ویشتمې په شپه باندې راجمع شو د رجب نو موږ پسې بیا خبرې کوو بس دې ته غیبت وي دا په منبر باندې غیبت کوي او زمونږ غیبت یې کوي ولې نو زه ورته دا وایم زمونږ دا راجمع کېده په مخه دي په مخه دي اکثر دا اعتراض دا بعض کوي په موږ باندې وایي تاسو دا وایي چې د تبلیغ دپاره به وخت نه خاص کوي چې دا 4 میاشتې دي او دا 40 ورځې دي دا به نه خاص کوي نو بیا رد داسې کوي چې تاسو چې دا دوره کېدی چې مثال کې دا پلانې دوره ده دا به 2 میاشتې د تفسیر دوره 2 میاشتې 2 میاشتې دلته تا وخت خاص نه کو او د یونیورسټیانو کې په د جامعاتو کې په مدرسو کې چې هغوی کوم علم ښیي که دیني که دنیا هغوی وله وخت نه ښودی چې دا سیمسټر دی دې ځای نه دې ځای پورې دا دې ځای نه دې ځای پورې نو دا ډېر عجیبه اعتراض دی سړی وایي چې د دې جواب وکړم او که نه ځکه اعتراض پاتې دی ته چې 40 ورځې خاص کې ستا په هغه 40 کې کمی او زیاتې نه راځي موږ چې کله یو وخت وټاکو که نه نو کله یې ډېر کو کله یې کم کو دویمه تا هغه خپل خاص عادت ته عبادت وی او زه دا 2 میاشتې دا وخت چې دی دا وخت چې دا به لازم دوی کینی الله اجر درکوي او که دا دوره یو میاشت او 20 ورځې شو نو بیا الله اجر نه درکوي دا خبره زه راکوم او کله موږ داسې وکړو چې یو دوره پکې بله شروع کړو هغه د یوې هفتې زمونږ د درسونه دلته راجمع کېده چې دي ښه باقاعده په منځ منځ کې پکې چوټیانې راځي نن نشتي خبره ختمه شوه اوس که موږ دا په یو ورځ پورې تړلی وی چې پلانې شپه به لازم راجمع کېږي درس له به راځي ځکه چې په دې شپه باندې چې څوک درس ته حاضر شو لکه دی چې 1000 کاله درس ته نه شي لکه دی چې 100 کاله درس ته نه شي نو بیا به ما رانیسي او ما نه به تپوس کوي چې دا کوم ځای کې راغلي دي نو فرق دی په دې راجمع کېدو کې او په هغه راجمع کېدو کې چې ټول کال دیني مجلس نشتی خو چې کله د رجب میاشت راله او بیا د 20مې شپه راله نو یاران ټول په جومات کې ناستي او ټوله شپه ناستي او ذکر او اذکار کوي او تهجد یې کوي نو بیا خو چل دی که نه او که دې کار کې خیر وي او دا روا وي نو صحابه کرام ولې دا کار نه دی کړی او رسول الله وسلم ته په دې امت کې نږدې خلک څوک دي صحابه کرام هغوی دا کار نه دی کړی د دې نه یو مسله دا هم راووته چې اول خو صحابه کرامو دا خبره کړې نه دی چې دا 20م تاریخ یې پوخ دی دویمه که چېرته د تاریخ شوم او په دې کې څه ثابت وی نو د ټولو نه مخکې به صحابه کرامو کړی وی که څوک موږ ته دا ووایي چې موږ تاسو سادهګان یې د خوشحالۍ موقع ده نو د څه موقع ده خوشحالي الله دومره لوی احسان وکړو په پیغمبر باندې او هغه اسمانونو ته یې بوت نو که موږ راجمع شو او څه خوشحالي وکړو الواګانې وکړو خاص عبادات وکړو ولې ته موږ منع کوې نو زه ورته دا وایم دا ورځ ډېره د خوشحالۍ ده که نه هغه ورځ ډېره د خوشحالۍ ده چې کله پیغمبر باندې اولنی آیت راغی اقرأ بسم ربک الذي خلق ډېره د خوشحالۍ نه
جو بس بیا هلته هم شروع وکړه. بیا چې دا هجرت رسول وسلم وکړو او په امن او امان سره وروغ رمټ مدینې ته راورسېده، د خوشحالۍ موقع نه په دې ورځ هم شروع وکړه. بیا د بدر دا فتحه او دا نور جنګونو کې چې الله کوم عزت مؤمنانو له ورکړی ده، د خوشحالۍ موقع نه. نو ته به هر پیر له ځان له یو نوی اختر جوړې، هر پیر له به ځان له نوي بیټکونه او مجلسونه جوړی چې پهې کې به خلک ناست. داسې خو نه کېږي که نه. که د خوشحالۍ موقع ده نو د خوشحالۍ اظهار به ته د بدعت په شکل کې نه کړي. که ته خوشحاله چې الله ستا پیغمبر له د عزت ورکړی دی، نو شکر ادا کول یې داسې دي چې ته د دغه پیغمبر په لار مضبوط روان شي. دا صحیح شکر ادا کول دي. ته په ژبه باندې په زړه کې الحمدلله وایه، یا الله ستا شکر دی چې دغه پیغمبر امتي دي ګرځولی ما، او چې دومره لوی احسان هغه به پیغمبر کړی دی، نو زه به دغه الله بندګي خالص کوم، ټول عمر به یې کوم. دې ته وایي شکر ادا کول. ها بله مسله ته ذکر کوم. رسول الله وسلم چې کله بر اسمانونو ته لاړ، بعض عبادات ورته الله هلته ښوولي دي. د هغه سیرت بیا تاریخي واقعه واورئ. د ټول نه غټ عبادت چې هلته کوم ورته ښوول شوی کوم؟ مونځ. ورته مونځ کېږه نه کېږي. دره ده تپوس وکړه مونځ کې څنګه؟ مونځ جو دا جو به شروع کړي. خو دلته نه دی د خوشحالۍ مقام. د خوشحالۍ مقام خو دی، خو دا پیغمبر چې بره تلو نو سی راوړي دي. اخو دا وي چې مونځونه 50 د 50 نه الله 15 کړو اجر، دا که 15 د 50 دی، ته پکې څنګه یې؟ نو موږ دغه خبرو ته بیا سوچ نه کوو. ها بعض وایي د دې میاشت چې کومه ده 15مه ده، د دې په شپه باندې خاص عبادت کول، د دې په ورځ باندې خاص روژې نیوه، دې کې هېڅ هم نه دي ثابت. امام ابن حجر رحمه الله لوی محدث تیر شوی دی، امام د دې صحیح بخاري شرح یې چې کړې ده مشهوره فتح الباري، هغه دا حدیثونه ټول لا جمع کړي دي رجب د میاشتې مبارکې. خو لوی محدث نه، هغوی ما ټول لا جمع کړو بغیر د دغې نه. دا کوم فضیلت چې ول الله ورکړی دی چې دا په دې څلورو عزتمنو میاشتو کې، او بله مسله ده. خو چې دې میاشت کې به خاص عبادات کوو، د دې دا شپه او پلانې شپه، دا حدیثونه وایي دا مې ټول لا جمع کړو، نو دا ټول وو 21 او 11. 21 او 11 څو شو؟ شپږ دېرش 22. ټول حدیثونه یې ما څومره جمع کړو؟ 22 چې بیانېږي او کتابونو کې راغلي دي، وایي هغه مې ټول لا جمع کړو، بیا مې له سندونه وکتو. 22 حدیثونو کې 11 کمزوري دي. سند یې څه دی؟ سند یې کمزوری. سند شتي خو کمزوری دی، صحیح نه ثابتېږي. او 21 پکې دروغ دي. 21 دروغ دي او 11 کمزوري. دروغ او کمزوري کې ما تاسو ته فرق مخکې ویلی. دروغ دا چې د سره څه نشتي، او 11 هغه دي چې سند یې شتي خو هغه سند رسول وسلم ته نه رسي، پکې څه نه څه کمزورتیا راوځي، څه نه څه عیب او نقصان پکې شتي. نو ستاسو اندازه ولګوئ. 22 روایت دي. روایت خلک وایي کتابونو کې خو هر څه راځي، ته به ګورې نه. 22 راغلي دي. په 22 کې 21 دروغ دي، منګړت موضوع چې ورته وایي، او 11 کمزوري. نو ته یې څه نه ثابتوي؟ پاتې څه شو؟ او بعض یو روایت ذکر کې منګړت روایت دی. دغه روایت به ما تاسو ټول بیان کړي، خو خبره مې
مختصر په دې ختم کړه و هم ختم دی چې یو پکې هم صحیح نشته او یو کې داسې دی وی حدیث کې راځي چې رجب شهر الله رجب میاشت چا ده د الله ده وشعبان شهري او شعبان زما میاشت ده ورمضان شهر امتي او رمضان زما د امت میاشت ده یو باطل روایت دی او څوک پکې دغه بیانې یو روایت بیانې منګړت وایي چې په دې میاشت کې چا د مؤمن نه سخته لرې کړه الله به ترې دومره زره سختې لرې دا سخته د مؤمن نه لرې کول خو په هره میاشت کې دي اوس به موږ ټول 11 میاشتې ډډه لګولي خوبونه به کوو یو سړی نو مقامات چې په هغه سخته نه دا پرېږدي دغه میاشتې ته چا دې کې روایتونه بیان کړي چې په دا اولنۍ شپه چې چا لمونځ وکړو الله به له دا ورکوي او څوک وایي چې 14 رکاته دې به کې وکړو داسې به بعضو روایتونو کې راځي بعضو کې 12 راځي ټول کمزوري یو روایت کې داسې ذکر کوي دا منګړت روایت دی رسول الله وسلم وایي چې ما ته نبوت په 20 د رجب کې میلاو شوی دی دا څومره کمزوري خبره ده حالانکې نبوت رسول الله وسلم ته کله میلاو شوی دی سوچ کیږي تاسو کومه میاشت وه رمضان میاشت وکړه او د رمضان په میاشت کې اخرنۍ شپې وي په دې کې تاسو شکیان وایي که څومره څه ګوري چې غلي غلي کېدی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن الله قرآن کې دا خبره ذکر کړي او داسې نور ډېر روایات دي خلاصه دا شوه چې دا میاشت عزتمنه میاشت ده په دې کې به د ګناهونو نه ځان لرې ساتي او څومره عبادتونه چې د الله کولی شي کوئ روجې تهجد ستا عامه کومه طریقه ده کوئ خو په دې نیت نه چې د رجب میاشت ده نه دې کې د خاص منځونو فضیلت راغلی دی نه د خاصو شپو فضیلت راغلی دی نه د خاصو روجو فضیلت راغلی دی الله رب العزت دې موږ د بدعاتو او خرافاتو نه لرې وساتي او الله رب العزت دې موږ له توفیق راکړي چې قرآن او حدیث باندې عمل وکړو په هغې پوه شو هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد